د دې ملګری پوښتنه ده چې آیا داسې اذکار شته دي چې هغه سره قرضونه ختميږي د قرضونو شکایت کوي محترم ولې نشته دي داسې اذکار د الله پیغمبر موږ د خود دي چې هغه سره الله جل جلاله د مسلمان قرضونه ختمي مخکې د اذکارونو یو خوري حدیث ته وایم الله پیغمبر فرمایي ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر ورب العالمين څنګه چې داغه د شان سره مناسب وي د نږدې اسمان تر کوزيږي د شپې آخري حصہ مکي د حصہ کې درمه کې او درې خبرې کوي دا وي من يدعوني فاستجيب له څوک چې دمانه اوغاړي زداغه دعا قبول کوم من يسالني فاعطيه څوک چې دمانه اوغاړي سوال وکي حاجتونه د دنیا زولا غفور کم من يستغفرني څوک چې دمانه طلب وکي د بخني فاغفر له زداغه هغه تبخنه وکم صحیح حدیث امام بخاری امام مسلم نقل کړی دی غرض مې دا دی ذکر چې یو د دعا د قبولولو مهم ټیم دا دی که نیمه ګنټه وستې نه کیږي شل منټه کې را پاسېږي په وخت ولې نه د ځان مخ کې را پاسېږي لس منټه په دې وخت کې خپل حاجتونه الله جل جلاله ته هغه پیش کا یلا دا حاجت مې ده لیکن عزتمندو کستاسو خیل وی دنیا کې د دنیا د سلو 2 3 400 500 روپو د پاره مونږ څه طریقه کوو سحر نه لګي د سړی سره د مازیګر پورې خولیم را باندې روان وي او مزری سره کوو 500 روپۍ په اخره کې راکی دستا څه خل عزت ونده اغلوی ذات عظیم ذات اغه نه ته خزه غواړي بچی دی غواړي کور دی غواړي گاړه دی غواړي صحت دی غواړي او څنګه دی غواړي دونه وقور کې نه ګنټم نه ورکه 500 روپو د پاره دغه وخت تیرې وباسي او دومره لوی شیان د الله نه غواړي او ته ول 2 منټم نه ورکه 1 منټم نه ورکه بلکې مونږ پسې لاس جکا او ډېر افسوس خبره ده چې ډېر خلک دا لاس کې شي وخت ورکی بلکې په خپل باندې نه وای زړه کې راولي لاس جکی یلا داو کې زړه کې او بس به تر مخ باندې لاس راکاږي دا چیرته کې عزتمند مونږ لار خطا کړی دا به چې موږ ډېر په ادب سره او ډېر په عاجزۍ سره د الله نه وغواړو او بار دې وغواړو نو به الله انسان ته ورکي دا د معنا واور عزتمند د الله نه غواړه ترڅو چې تعالی درکړې نو کوم شي چې ستا مطلوبي هغه پورې ته دعا مپرې ده خپل حاجت مپرې ده خو در کوي کریم ذات دې ورو ته ډبو خام خایدر کوي تر مرګ پورې ولې نه کی غواړي الله دې درکړي دا خبره مې روا مطلب دا چې یو حاجتي ولو کستا وس بکار دي او هغه نه ګره کی او 2 کاله به دې چې دعا غواړي همدغه سی و 3 کاله څلور د مرګ پورې ولې نه غواړي الله دې درکړي او اسکار په دې باره کې راغلي دعاګانی یو 3 دعاګانی به ویو مهمه علي رضی الله عنه ته یو کس ویل چې ما باندې قرض دی ما سره کومک وکړه هغه ته ویل زه ته د سې دعاګانی نه خیمه چې د غرونو امزولي قرضونه پتا باندې الله بالله حل کی الله پیغمبر ماته ویلي ولنه وخیا نو یو داغه دعا دا یو ته ویل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك یلا تزما کافی شستا په حلال مال باندې یعنی حلال مال راکا او ما به پروا کی وغنني بفضلك عمن سواك ما به پروا کا ستا په فضل سره د نور مخلوقنا دا دعا ویوا الله والله حاجتونه پوره کی امدغه رنگي بل یو دعا ده انس بن مالک رضی الله عنه فرمایي معاذ رضی الله عنه ته الله پیغمبر ویلا الا اعلمك دعاء تدعو به لو كان عليك مثل جبل احد دينا لاداه الله عنه زته د دې دعا نه خم یا معاذ چې د جبل احد امزولي کتابنه قرضونه الله بالاخلاص کی ولنه وېدا دعا ویوا اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك امام طبراني نقل کړي شیخ البانی حسن کړي درېمه دعا دامن پکې ویوا ادم ډېر مهمه دعا ده ابو سعید الخدری رضی الله عنه فرمایي
الله پیغمبر ورځ جمعه ته داخل شو عليه الصلاه والسلام فاذا برجل من الانصار يقال له ابو امامه ويسرعو چاغته ابو امامه ویل دای نمو د انصارونه جمعه کې ناسو د الله پیغمبر وته ویل مالي اراك جالسا في غير وقت الصلاه سوجد چې بیٹه مناسب جمعه کې خیر خوده هغه ته ویل یا رسول الله هموم لزمتني وديون همونه دي را باندې غمونه دي او مدغه رنګ قرضونه دي او نور دې څه کلمه چې پنځوي دي را باندې د الله پیغمبر ته ویل علاج ته وخم دعا ته وخم هغه سار او ما خام وی والله بالاخلاص کی وای کما دا وای دا دعا را ته وای دا وی اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن واعوذ بك من العجز والكسل واعوذ بك من الجبن والبخل واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ودا بوي ودا دعاء ما ویل فاذهب الله همي وغمي وقضى ديني وي الله جل جلاله زما همونه وغمونه ټول قرضونه غره اخلاص له امام ابو داود رحمه الله دا نقل کړی نو دا سحر ما خام دا دعا ویل نو دا دعاګانی ویل الله جل جلاله باندې اعتماد کول او پوره یقین کول دا د خام خبره کوي باذن الله هذا وبالله تعالى التوفيق.